امام غزالی رحم الله وایي د دنیا مثال دا رقم دی یو بادشاه دی یو غټ باغ یې جوړ کړي دا باغ حصې څو حصې دي یو ورځ یو خپل مزدور ته یو ټوکرۍ په لاس ورکړه چې ورشه په باغ کې چې د ټولو ښه میوه یې ما ته راوړه خو چې مخ ته روان یې شاته به بیا نه راځې شاته اجازه نشته مخ ته ځه چې ښه میوه دې پیدا کړه هغه به ما ته راوړې خو البته بیرته واپس شاته اجازه نشته چې ته رالې د ده ټوکرۍ په لاس کې د په باغ ورننوتې میوه یې ولیدل ښه میوه ده ښه صفا میوه ده خوندوره خوږه میوه ده په دغه تمه باندې یا مخ ته به ښه میوه دا به نه شي کوم مخ ته به ولاړ شي مخ ته در ډېر ښه میوه وه هغه در ډېر لا غټه وه در ډېر ښایسته و زیبا وه در ډېر خوږه وه ده چې لاس واړوړی په سوچ او فکر کې داسې چې یاره مخ ته فکر کوم در ډېر لا ښایسته یي دا به نه شي کوم مخ ته ولې ټوکري په ډکوم بار پر ځان باندې لوړوم او بار ځان باندې درنوم مخ ته روان شو بیا ولاړې هلته در دې ډېره ښه میوه ده در دې غټه هم ده در دې خوږه هم معلومېږي بیا یې لاس ور وغځوئ بیا یې لاس ونیوئ چې نه د دې مخ ته به ولاړ سم په دې باندې ولې خپله ټوکري ډکوم ولې ځان په درنوم مخ ته به ولاړ سم مخ ته چې ولاړې اخر وچ دیوال ته ودرېدي و اخوا ته باغ نسته ټوکري یې خالي یوړه باچا خو اجازه نه درکړه چې شاته به ځې امام غزالی رحم الله وایي باچا الله جل جلاله دی باغ انسان دی ټوکري د ده عمل ده کله چې دی نن کار پیدا کړي نن دته الله میوه ورکړې ده دی یې نه شي کوي وایي مخ ته به ولاړ سم ښه میوه به وشکو نن دا کار نیک عمل نه وکړي مخ ته ولاړې سبا ورباندې رالی بیا نیک عمل د میوې په شان ورته مخ شول بیا وایي نیک کوم سبا بیا وکړم سبا در ډېر ښه عمل پیدا کېږي ځي اخره قبر ته مخ سي قبر ته روځي بس دا دنیا شوه هېڅکله به دا خیر کار ځنډوئ نه چې سبا ته بیا کوم یو سبحان الله که نن ویلی سي دا در لس وارې د سبا سبحان الله بهتر دی ځکه دا سبحان الله یقیني د سبا نه د معلوم چې ته ژوندی یې که مړی که اردو کې یو متل آج کا انډا کل کی مرغې سي بهتر ہے یو څوک درته وایي هګۍ غواړه که سبا چرګه غواړو یا هګۍ ځینې واخله ځکه هګۍ یقیني ده ته هم ژوندی یې هګۍ هم مخ ته درته پرته ده سبا نه ده معلوم چرګه ژوندی یې که ته نه یې ژوندی ته ژوندی یې که چرګه نه یې ژوندی یا دی پښیمانه یې لهذا د نن انګۍ چې کم د هغه یقیني ده دا راپورته که کله چې په زړه کې د خیر کار در پیدا شو د آخرت دپاره مې ځنډوه که دې زړه راوګرځول مسکین ته لسۍ ورکه ورکه که دې په زړه کې راوګرځي چې دوه رکعته نه به وکړم مه کوه چې ګوړۍ بادې بیا وکړم مه کوه چې مازدیګر بیا وکړم مه وایه چې ماښام بیا وکړم مه وایه چې تهجد بیا وکړم که دې زړه وغوښتل چې یوه سپاره تلاوت وکړه دا مه وایه چې سبا بیا وکړم دوې بیا وکړم دا مه وایه چې بل سبا به درې وکړم دا مه وایه چې ماښام بیا وکړم دا مه وایه فورا یې کوه هغه د یقیني دي نه دي معلوم چې ته یوه ګنټه ما بعد ژوندی یې که مړې کړه کونو ابناء الاخره د آخرت بچیان د ځانه جوړ کړي د دنیا بچیان د ځانه مه جوړوئ په تمه تمه کې خپل زندگی مه بربادوه په تمه تمه کې خپل زندگی مه بربادوه لهذا محترمو هر هوښیار سړی چې کوم دی په دنیا کې د ده د هغه یقین دی چې مرګ به ماته راځي مرګ ماته راځي موږ تاسو ته تاریخ شاهده کړې ده تاریخ معلومه کړې ده چې مرګ نه په منصب له منځه ځي مرګ نه په باچهي له منځه ځي مرګ نه په جلالت او جاه له منځه ځي نه په سلطنت او باچهي له منځه ځي نه په پیسو او په دولت له منځه ځي مرګ نه په ځواني او ښایستوب له منځه ځي او مرګ چې کوم دی دا په غربت او مسکنت له منځه نه ځي مرګ چې رالی بیا به یې که چیرې په سلطنت او باچهي کلی فرعون او حامان به درنونه ژوندي وای د دې سره یو غټه غټه باچهي ورسره ده که چیرې په دنیا او دولت باندې مرګ شاته کېدلی قارون چیرې دی څومره دنیا یې وه څومره پیسې یې وې څه سولې پر کومه خوا باندې ولاړلې که چیرې مرګ دا په عزت او جلالت باندې له منځه کلی دا انسانان چې باچهان تېر سوي دي څومره غټ غټ باچهیان تېر سوي دي لیکن نن په خاورو سره خاوره پراته دي مرګ که چیرې په نبوت له منځه کلی در ټولو سردار عالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نن په خاوره کې پروت دي ټول انبیا 1,40,000 انبیا په خاوره کې پراته دي مرګ که په ځوانۍ د مخه کلی یوسف علیه صلات وسلام به په خاوره کې نه وی پروت مرګ که چېرته داسې وای په ښایست له منځته کړی په ښایست باندې شاته کړی یوسف په نن ژوندی وای خلکو به یې د ښایست څخه متاثره وای مرګ اټله فیصله ده مرګ یقیني تاریخ دی مرګ د الله د درو فیصلو وتلې فیصله ده راځي مسلمانه ځان ورته تیار کړه نن و سبا مه کېږه نن یو شی تیار کړه یو توشه تیار کړه